په داسې حال کې چې ګڼ شمېره هغه افغانان چې د جرمني حکومت د لوري د منل کېدو ژمنه ورسره شوې وه لا هم په درېیمو هیوادونو لکه پاکستان کې له نامعلوم برخلیک سره مخ دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر له خپلو کورنیو رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې هیله لري د دغو کډوالو د لیږد بهیر چټک شي او تر روان میلادي کال تر پایه جرمني ته ولېږدول شي. نوموړي د هغو کسانو د لیږد په بهیر کې د ځنډ په اړه اندېښنه څرګنده کړې چې دا مهال په پاکستان کې میشت دي او ویلي چې هغوی د پاکستان له لوري د شړل کېدو له ګواښ سره مخ دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کړی چې دا مهال د دوسیې ارزونه او د الوتنو بهیر په چټکۍ روان دی او نوموړي له پاکستاني حکومت سره یوې هوکړې ته رسېدلی چې د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره د دغو کسانو د ایستلو بهیر وځنډول شي. سیاست کلی مهاجرت در مورد پذیرش‌های جدید و اخراج مجرمین کماکان سختگیرانه و متناقض باقی خواهد ماند. به طور خلاصه آلمان متعهد به انتقال افرادی است که به آنها وعده رسمی داده است، در حالی که همزمان به اجرای قوانین اخراج برای پناهجویان رد شده ادامه می‌دهد. این دو سیاست در حقیقت در ظاهر متناقض، اما هر دو بخشی از تلاش آلمان برای مدیریت همزمان تعهدات بشردوستانه و کنترل مهاجرت قانونی هستند. په همدې حال کې د اسلامي امارت د کډوالو چارو علي کمیسون ویلي چې یوازې تېره ورځ نږدې 15,000 کسان له پاکستان او ایران څخه هیواد ته راستانه شوي. پاکستان به دلیل اون سیاست‌های خصمانه‌ای که بین دو کشور افغانستان و پاکستان به وجود آمده است، در واقع اون مشکلات اقتصادی این کشور و همچنین اون تهدیدات امنیتی که در واقع در این کشور برای اینکه بتواند این مهاجرین را به عنوان یک ابزار یا به عنوان یک فشار سیاسی بالای دولت کنی افغانستان، در واقع این اخراج‌ها افزایش یافته است که این مشکلات فراوانی را به مهاجرین به وجود آورده است. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې الماني رسنیو د دغه هیواد د چارواکو له قوله راپور ورکړی و چې جرمني غواړي یو شمېر هغو افغانانو ته چې د لیږد په تمه دي خبر ورکړی چې د هغوی د کډوالۍ دوسیې د جرمني له لوري نه دي منل شوي.